سلامونه مو ومنئ دوستانو، په دې هیله امید چې ټول به روغ او جوړ وئ. دا چې زموږ چینل نوی په فعالیت پیل کړ دی، نو دوستانو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. ډېر دوستان دلته ستونزه لري چې غواړي دوی ته په متن باندې پوه شي، هغه ټکسټونو باندې پوه شي چې دوی ته په فیسبوک کې یا په واتساپ یا په میسنجر کې راځي. نو د دې یوه اسانه طریقه دا ده دوستانو چې تاسو به لومړی لاړ شئ د خپل موبایل پلی سټور ته. دلته د خای ټرانسلیټ په نامه یو اپلیکیشن دی چې تاسو به یې ډاونلوډ کړئ، چې ما ډاونلوډ کړی دی. نو سیده به راشئ خای ټرانسلیټ ته. دلته دی خای ټرانسلیټ به آن کړئ. دلته په مای لنګویج کې به ورته تاسو خپله ژبه وټاکئ چې ما ورته پښتو ټاکلې ده، او په پرانس لنګویج کې به ورته د هغه ژبه وټاکئ کومه ژبه ټکسټونه باندې چې تاسو غواړئ پوه شئ. نو چې ما ورته انګلیسي ټاکلی ده، دا به آن کړئ. دا مو چې کله آن کړ نو هغلته به راشئ ټکسټ ته. زه اوس دا ګورم چې آیا دا رښتیا ټرانسلیټ کوي. ګورو دوستانو، د پردې شاته عکسونو، ویډیوګانو، الي مخفلونو، تحویلو او نورو ډېر څه لپاره د هوسټ راکټونو رسمي فیسبوک پیج یا لایک یعنې خوښ کړئ. دا دوستانو ګورئ چې ټرانسلیټ یعنې وژباړل. اوس ګورو دوستانو دلته دغه لاندې لیکل هم دا هم تاسو ته هغه دي ټرانسلیټ کړل. دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. موږ ستاسو لپاره د اډوب ایډیشن، اډاب پریمیر، اډاب افتر افیکټ او همداشان د اډاب فوټوشاپ، همداشان د انډرایډ موبایل هر ډول ستونزې چې تاسو یې لرئ له موږ سره یې شریکې کړئ. انشاءالله موږ به یې تاسو ته په ویډیوګانو کې درلیکو. مننه.